الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، د پیغام ټي وي مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې د درس موضوع ده صلاة العیدین، د دوه اخترونو لمونځ چې یو دی وړوکی اختر او بل دی لوی اختر. زمونږ او ستاسو په دین کې د مسلمانانو دپاره په کال کې دوه اخترونه دي چې یو ته وړوکی اختر چې هغې ته عید سعید الفطر وایي، او دویم ته عید الاضحی چې هغه ته لوی اختر وایي. او دغه شانته علماء کرام لیکي چې یو دریم اختر هم شته چې هغه ته عید الاسبوع وایي. هر هفته کې د مسلمانانو یو خوشحالي وي چې هغه ته عید الجمعه د جمعې ورځ. او وړوکی اختر دا خو چې کله مسلمانان د روژې نه فارغ شي نو بیا شکرا لله د الله سبحانه وتعالی شکریه ادا کوي چې روژه یې ونیوله او توفیق یې ورکړه، نو بیا ځکه دې ته عید الفطر چې په دې ورځ باندې خوراکونه کوي او مسلمانان د روژې د نیولو نه فارغ شوله. او دویم ته چې عید الاضحی چې لوی اختر ورته وایي په دې بنیاد چې د قربانیو نه وروسته او د حج د مناسکو نه وروسته مسلمانان مؤمنان په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی ته وینه تویوي، څاروي حلالوي، نو ځکه عید الاضحی ورته وایي. عید الجمعه د هفتې د ورځې
یعنی هفته کې یوه ورځ ده چې هغه ته د جمعې ورځ وایي. مسلمانان مؤمنان په خپلو کې د جمعې په لمانځه کې یو بل سره میلاویږي او د یو بل د حالاتو نه خبریږي او دا ډیره مبارکه ورځ ده. نو دا هم د مسلمانانو یو قسم ته اختر د اسبوعي هفتوار. پاتې شوه دا خبره چې عید ته په لغت عربي کې اختر ته ولې اختر وایي. د دې وجه د تسمیې د لغت علماو لیکلي دي چې سمی العید عیدا، اختر ته ځکه وایي اختر وایي لأنهم اعتادوه، ځکه چې مسلمانان مؤمنان په دغه ورځ کې عادت شوي په خوشحالۍ سره. بعضې علما وایي چې لأنه يعود كل سنة بفرح وسرور، وایي ځکه اختر ورته وایي عید چې په کال کې دوه کرته دره اعاده کیږي. وړوکی او لوی اختر دا خوشحالي ده، په دې کې اعاده د خوشحالي د مسلمانانو ته. بعضې علما هغه د لغت دا هم وایي چې عید ته عید ځکه وایي لعوده وتکرره ولعود السرور والفرح في هذين اليومين. نو په دې کې وجه د تسمیې معلومه ده چې الله سبحانه وتعالی د طرفه په مسلمانانو کومه خوشحالي ده لکثرت عوائد الله، د الله د نعمتونو کثرت هغه په خپلو بندګانو باندې په دې ورځ کې کړی او کوي چې هغه د لوی اختر او د وړوکي اختر ورځ ده. د دې مشروعیت په کتاب الله په قرآن کریم کې موجود دی او په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر دی. لکه ما چې کوم سورت کوثر تلاوت که، د دې سورت کوثر په دې آیت کې د اختر د لمونځ ذکر دی، بلکې په امر دی چې فرمایلی دي فصل لربک وانحر. د دې تفسیر د صحابه کرامو څخه او بیا د الله د نبی نه په روایت سره هغه دا دی چې فصل ای صلاة العید لربک وانحر، لمونځ به کوې چې مراد ترې لمونځ د اختر دی او قرباني به کوې دپاره د الله سبحانه وتعالی. دغه شانته په احادیثو کې راځي، صحیح احادیث دي. عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او ډېر په دین باندې پوهېده. د ده په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. یا الله عبدالله ابن عباس ته فقاهت ورکړي په دین کې او فهم و زده کړه د قرآن کریم ورنصیب کړي. نو د ده په روایت کې راځي چې شهدنا، بلکې ځان ته نسبت کې شهدتو العید مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و عمر و عثمان. وایي زه حاضر شویم د الله د نبی سره د اختر په لمانځه کې، د هغې نه وروسته د ابوبکر صدیق سره، د هغې نه وروسته د عمر رضی الله عنه سره او بیا د هغې نه وروسته د عثمان رضی الله تعالی عنهم سره. فکلهم کانوا یصلون قبل الخطبه، چې د ټولو به مخکې د خطبې د اختر د لمانځه دپاره به مونځ به یې مخکې کو او خطبه به یې بیا وروسته ویلې. په یو بل روایت کې راځي چې کلهم کانوا یصلون العید قبل الخطبه، هغو به د اختر مونځ کو، زه به موجود وم او خطبه به د اختر د مانځه نه وروسته وه او لمونځ به هغه مخکې و.
نو دې وجې نه د اختر د لمانځه حکم په دې کې د بعضې علماو رایه دا ده چې دا فرض کفایي دی او راجحه مضبوطه خبره هغه دا ده چې نه صلات العید فرض عین دا مستقل فرض دی په هر چا باندې چې عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او مقیم وي مستوطن وي نو چې کله د اختر ورځې راشي نو په ده باندې د اختر لمونځ لازمي دی ده به یې کوي د وجې د امر په دې منځه سره فصل لربک وانحر او امر لپاره د وجوب دی او قرینه صارفه هم نشته چې د وجوب نه ندب یا استحباب ته هغه اړولي د دې وجې نه احادیثو کې ډېر زیات احادیث دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه او صحابیاتو چې حدیث د ام عطیه رضی الله تعالی عنها دی هغه وایي چې نخرج فی العید موږ به د اختر په ورځې باندې وتلو او موږ به داسې زنانه وو چې په موږ کې به پیغلې وې په موږ کې به مشرانې وې او په موږ کې به داسې زنانه وې چې هغه له به امر کېده چې الحید حیضې وې ماهواري بیماري یعنې بم پرې راغلې وې نو موږ به ایسته وتلو د اختر د لمونځونو دپاره البته هغه زنانه وې چې ماهواریانې وې بیمارې به وې یعتزلن مصلی النساء او مصلی المسلمین هغو به صرف دغه مانځه په دوران کې به یو طرف ته کېناستې مونځ به یې نه کوه لیکن خطبه به یې اورېدله مسلې به یې اورېدلې او دغه اجتماع ته به دوی حاضرېدله نو دې وجې نه د اختر لمونځ په دې کې شک نشته یوه شعیره ده د شعیره د اسلام او د دې وخت هغه د صلات الضحی کوم ټیم چې دی د سحر او دا مونځ په دغه وخت کې ادا کیږي چې په یو نیزه په اندازه لمر راوچت شوي وي او د دې لمانځه دپاره خپل شروط دي په شان د جمعې د لمانځه چې ماسوا هلته 2 خطبې دي او دلته یوه خطبه ده هلته د جمعې د لمانځه خطبه مخکې ده او په اخترونو کې خطبه هغه وروسته ده او دغه شانته د جمعې د اختر د لمانځونو دپاره آداب دي لکه څنګه چې د جمعې د لمانځه دپاره آدابو یو دغه آدابو نه هغه دا دی چې الغسل یوم الجمعه یوم العید لکه څنګه چې د جمعې په ورځ غسل پکار وي دغه شانته د اختر په ورځو کې چې لوی اختر وړوکی اختر راشي په مسلمان باندې نو دی به په دې ورځ غسل کوي او حدیث دلیل دی پې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه وایي کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی نو صحابه کرام او بیا خپل دغه صحابي هغه حواله ورکوي چې د الله نبی به غسل کاو د وړوکي اختر په ورځ او مخکې د دې نه چې دی هغه عیدګاه ته لاړ شي دویم ادب د آدابو نه هغه دا دی چې یتنظف ویتطیب ویتسوک چې دی به ځان ښه پاک کي او دغه شان به خوشبویي ولګوي او دغه شان به د مسواک استعمال به وکړي دریم ادب دا دی چې دې سره سره ښایسته او ښکلې جامې پاکې جامې او که نوي نمي لیکن پاکې سوترې دا به واچوي ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په روایت د صحیح مسلم کې راځي هغه لاړ بازار ته نو یو جوبه هغه واخیسته او دا جوبه هم ډېر ښایسته جوبه وه او موږ او تاسو ورته په بعض اصطلاح چپن ورته وایو بالاپوش ورته وایو او دا یې راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته ویل یا رسول الله دا جوبه مه راوړه د دې دپاره فتتجمل بها
للعید والوفود چې د اختر په ورځ د اختر مانځه ته ځې دا به واچې او یو قسم ته به ستا امتیاز وي او معلوموالی وي د نورو عامو خلکو نه او کله چې وفدونه راځي تاله خلک ملاقات ته راځي تاله. بیا د الله نبي چې کله هغه جبه ولیده بیا ورته وفرمایي انما هذه لباس من لا خلاق له، دا هغه لباس دی د هغه چا دپاره چې هغه په آخرت کې د هغه څه برخه نه نو ساده زندگی او تواضع او عاجزي هغه پکار وي د مؤمن او د مسلمان دپاره. المهم دا ښایسته لباس اچول خاص کر علماو ته، خطباو ته، مشایخو ته، اهل علمو ته په ورځ د جمعې بیا خاص کر چې لمونځ کوي د جمعې وي یا د اخترونو وي دا ورله پکار ده. بل ادب د آدابو د اختر د مانځه نه هغه دا ده چې مخکې د دې نه چې وړوکی اختر وي دی باید خوراک وکړي او بیا کجورې وخوري. هغه تاق کجورې دام سنت دی په وړوکي اختر کې، او په لوی اختر کې بیا سنت دا دی چې د دې قربانۍ نه دی هغه خوراک وکړي او افطاري وکړي. بل آداب د آدابو نه دا ده چې اختر ته به وځي پیادل په وقار سره په سکون سره دا غوره دی. موټر کې هم تللی شي، پیاده کې اجر و ثواب زیات دی. بل آداب د آدابو نه دا دی چې په کومه لار راغلی وي عیدګاه ته نو په واپسۍ کې به لار هغه بدله کړي. او بل هغه دا دی چې په دې ورځ باندې به عیدګاه ته چې ځي نه به لمونځ کوي، نه به اذان کوي، نه به اقامت کوي. دا د اختر په لمانځه کې نشته. صرف دا الفاظ شته چې الصلاة جامعه، لمونځ هغه خلک را جمع کیدونکي دي او کوونکي دي. نو دا په بعضې روایتو کې دا الفاظ د صحابو نه ثابت دي. بل وختي التبکیر الی المصلی، عیدګاه ته تلل دا مستحب او ډیره ښه خبره ده. او بل دا چې د جمعې په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې به عیدګاه ته اسلحه د ځان سره نه وړي. پاتې شو د اخترونو لمونځونه کیفیت هغه دا دی چې په دې کې مختلف روایت دی، خو راجح هغه پکې دا ده چې 12 تکبیرونه دي، 7 تکبیره په اول رکعت کې دي او 15 تکبیره په دویم رکعت کې دي. او بیا په دې کې بعضې علما دا وایي چې په اول کې به تکبیر تحریمه ووایي او د اعوذ بالله او بسم الله نه مخکې، او بیا به 6 تکبیره ووایي. نو په اول رکعت کې ټول 7 تکبیره شو، او په دویم کې هغه به 15 تکبیره ووایي. او د هر تکبیر سره لاس اوچتول دم سنت دی. او بیا به فاتحه ووایي په دواړو رکعتونو کې، او بیا به د فاتحې نه وروسته په اول رکعت کې سورة الاعلى سبح اسم ربک الاعلى، او په دویم رکعت کې سورة الغاشیه هل اتاک حدیث الغاشیه سورت هغه دا ووایي. او بیا چې کله خطیب سلام وګرځوي د مانځه نه نو بیا به خطبه ورکړي. بعضې علما وایي 2 خطبې، لیکن راجحه خبره په دې کې یوه خطبه ده. او بیا به په دې کې تکبیرونه ډیر وایي او په دې سره د اختر لمونځ هغه ترسره کیږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د دې اختر د لمونځونو د مسایلو د احکامو تفقه نصیب کی، او الله سبحانه وتعالی دې دغه خوشحالي د اخترونو بار بار په مسلمانانو باندې هغه اعاده کړي په داسې حال کې چې مسلمانان مؤمنان په خپلو ملکونو کې وطنونو کې په عزت سره، په امن و امان سره او
په داسې حال کې چې اسلامي حکومتونه وي، نظامونه وي، حدود او شریعت هغه نافذ وي او په مینه او محبت باندې دغه خوشحالۍ دوی مناوي او لمانځ نور په الله سبحانه وتعالی سپارم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.